اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د پښتو نالج فیکٹری ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو د نن مصروفه زندګۍ انسان زیات ستړی کړي او ټول ورځ چې ستړی شي او د شپې خپل کټ وویني نو زړه یې غواړي چې فوراً پې سملي او ویده شي. څه داسې خلک وي چې د کار نه ستړي راشي نو فوراً الټه سملي او ویده شي. سملاستل هم په څو قسمه دي. څوک ټول کټ کې سملي، څوک راغونډ سملي او څه خلک داسې هم وي چې الټه سملي. خو ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې الټه سملاستل څومره خطرناک دي. ګرانو کتونکو د طب د ماهرینو د وینا مطابق الټه سملاستل سټ او ملا دپاره ډیر خطرناک دي. د الټه سملاستو د وجې ستاسو خوب هم پوره نشي او سبانۍ ورځ مو بالکل ښه نه تیریږي او ټول ورځ تاسو په جسم د ناراستۍ حکومت وي. د ماهرینو مطابق الټه سملاستو سره د انسان د ملا هډوکی راښکلی شي، د کوم د وجې چې بیا خوب صحیح نه ورځي او بیا د خپل روټین کارونه هم انسان نشي کولی. کتونکو ماهرین وایي چې داسې اوده کېدو سره د انسان د جسم مختلف حصې ناکاره شي او سټ یې هم ډیر متاثره کیږي. خو قربان شم د خپل خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه د سملاستو په باره کې ساينس چې کوم حقایق تاسو ته اوس وایي نو هغه زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د نن نه 1400 کاله مخکې ویلي دي. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو کس په الټه ملاسته ولیدو نو هغې وفرمایل چې داسې سملاستل د الله خوښ نه وي او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم الټه سملاستل د دوزخیانو ملاسته ګرځولې ده. ګرانو کتونکو د نن میډیکل ساينس موږ ته دا معلومات راکوي چې الټه سملاستو سره په زړه او ګردو خراب اثر پریوزي او نظام هضم هم متاثره کیږي. همدغسې مرګرو د نرمې بسترې باره کې د یو ریسرچ مطابق یو چست انسان چې کله نرمه بستره یا میټرس وغیره استعمال کړي نو د جسم ډیله شي او ډیر زیات ناراسته شي. ډیر زیات نرم او آرامدeh بستره په سټ باندې ډیر خراب اثر غورځوي تر دې چې بعضې وخت د دې اثر په ګردو هم پریوځي. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه چا تپوس وکړو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بستره څنګه وه نو هغوی ووی چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بستره د چمړې وه او پکې د کجورې د ونې پوستکي و. د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها په کور کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بستره د ټاټ وه. ګرانو کتونکو دا وه د بېتاجه بادشاه سادګي. زه قربان شم د داسې سادګۍ نه چې کومې ټولې دنیا ته مکمل دنیاوي او ساینسي شعور ورکړو او چا چې په دې عمل کړی نو په دنیا یې حکومت کړی. ګرانو کتونکو که د چا په سټ یا په ملا کې درد وي نو دوی له پکار دي چې د نرمې بسترې په ځای سخته بستره استعمال کړي. الله تعالی دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او کمنټ لازمي کوئ او چینل لازمي سبسکرایب کړئ. همدغه شان معلوماتي ویډیوز به تاسو له راوړو. انشاءالله د یو بلې ویډیو سره به حاضریږو. تر هغې د خپل ځان او خواوشا خلکو ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.